موږ افغان کډوال چې کوم په پاکستان هېواد کې میشت یو، موږ دوه کارډونه لرو یا دوه قسمه کارډونه لرو. یو پیوار کارډ دی چې هغه په 2006 کې 4 مرحلې یا 15 مرحلې دا کارډونه موږ افغان کډوالو ته راکړل شوي دي چې اخرني وار یې د سمارټ کارډونه په 2021 کې راکړل شوه. یو ژړ کارډونه یا د ای سی سی کارډونه دي چې هغه په 2019 کې د IOM حکومت پاکستان د افغانستان د پخواني حکومت درې جانبه پریکړې پر اساس باندې په ټول پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال راجسټر شول چې هغه د ژړ کارډونه ورکړل شوه چې هغه هم زیاتو کسانو ته ټوکنان یې ورسره دي خو ژړ کارډونه نه دي ورکړل شوي. او پیوار کارډونه چې دي هغه چې کوم بچیان پیدا کیږي یا واده کوي د هغو کارډونه جوړیږي د هغو بچیان ته کارډونه ورکول کیږي. دا پروسه شروع ده. خو کوم چې دا اوس کې په 2023 او 24 کې د حکومت پاکستان د خوا څخه د افغان کډوالو د ستنېدلو خبرې شروع شوې، نو زموږ افغان کډوال د کارډو په ارزښت باندې هم پوه شوله. هغه په دې خاطر چې یو کارډو والا ته یو دم وخت نه ورکول، ژر نه ایستل کېدله، او بل غیر کارډو والا یا چې کارډونه نه درلوده هغه یې په ایستل د ملک څخه، او دا لړۍ لا هم روانه ده. دلته زیات خلک چې په ښارو کې زموږ افغان کډوال اوسېدله، هغو د شناخته کارت په تمه په اسره باندې ناست وله، هغو د مهاجریت کارډونه نه اخیستله. نو وروسته د هغو خلکو هم دې لړۍ ته مجبوره شوله، خو وخت ځینې تېر و. خو اوس پر سوشل میډیا باندې ځینې خلک د مختلفو نامو باندې د کارډو اپلایانې خلکو ته په خفیه یا په پټ ورکوي چې موږ تاسو ته کارډونه درکوو. لکه دا اوس چې تاسو اورئ یو تعداد کسان د سوشل میډیا د لارې د غلا په شکل باندې د پیسو په مد کې د PHR په نامه باندې کارډونه وایي موږ درکوو، او ورکړي هم دي چې د هر نفر پر سر باندې په زرګونو پاکستاني کالدارې ځینې اخیستې دي. نو زما د ویډیو هدف هم دا دی چې هغه زموږ افغان کډوال ورونه چې کارډونه نه لري، زه هغو ته دا خبره کوم. زما د ویډیو هدف هم دا دی چې دوی په دې باندې ځان خبر کړي چې وروره اوس یو کارډ هم نه د UNHCR د خوا څخه، نه د IOM د خوا څخه، نه د پاکستان د حکومت د خوا څخه، نه زموږ د افغانستان د کونسلګریو یا د سفارت د خوا څخه هیڅ چاته کارډ نه ورکول کیږي. کارډ هغو خلکو ته یوازې ورکړل شوی دی چې کوم په 2019 او 2006 کې دا لړۍ د کارډو ځان پاس کړی دی او دا کارډونه ورکړل شوي دي. او بل چې دا کارډونه ورکول کیږي یا دیبات کې ورکول کیږي، که هغه کارډونه په حکومت پاکستان، UNHCR او IOM پورې تعلق ولري، هغه ټول پرې دي، مفت دي، د هیڅ چا څه یو روپۍ نه اخیستل کیږي. کوم چې دا اوس یې تاسو ته وعدې درکول کیږي، اته دا خلک وایي چې موږ 4,000 کسانو ته کارډونه ورکړي دي، او بیا تاسو وایي چې موږ څه پیسې اخیستل شوي. وروره دغه کار د دوی کار شکمن دی. دا کارډونه نه په حکومت پاکستان پورې تعلق لري، نه په ملګرو ملتونو په څانګو UNHCR او IOM پورې تعلق لري. که چیرې د دوی د خوا څخه کارډونه ورکول کېدل یا ورکول کیږي، هغه یې ورکړي، ستا څه نه اخیستل کیږي. دا چې څوک تا غولوي یا تا فساوي، ورور هغه نو ستا په هوښیارتیا او په کمګلتوب پورې تعلق لري چې ته باید د چا ته پیسې ورنه کړې او په داسې خبرو کې تېر نه وځې او څوک پیسې درڅه وانخلي. نن سبا کارډونه پوه شولې پر دغه باندې هم جوړېږي، کمپیوټرایز ولارې ورته ورسه دغه سمارټ کارټونه جوړوي. موږ ته تېر ور څو 2-3 هفتې مخکې موږ د بلوچستان د کمیشنر صاحب ارباب صاحب سره ناست وو، هغه وویل یوازې په قشلاق کې 10,000 پیک آیډیا نیست موږ پیدا کړلې. نو خبره دا ده وروره چې تاسې د دې شیانو څخه پرهیز وکړئ، او کوم ورونه چې ناخبره دي دغه ویډیو در سره شیر کړئ. ځینې خلک ویډیوګانې د دې لپاره جوړوي چې فالوورز یې زیات شي. یوټیوب کنه حالانکه زه هم یوټیوب چینل لرم، زه هم د فیسبوک پاڼه لرم، زه هم د ټیک ټاک پاڼه لرم، خو زه دا خبره نه کوم چې ته زما ټیک ټاک یا
دغه فالو کوي فیسبوک یا یوټیوب، صرف یوازې دا ویډیو ډاونلوډ کړئ، خپل پر فیسبوک باندې شیر کړئ چې وروره مه چاته روپۍ ورکوئ او نه چاته کارډ جوړېږي. ما ته اکثره خلک ټلیفونونه راکوي وایي په پښین کې کارډونه جوړېږي، سیم کارټونه ورکوي. د کومه ځایه خبره کوي؟ زه د کوچلاغه خبره کوم. د کومه ځایه خبره کوي؟ زه د کوټې. وروره هېڅ چاته نه کارډ جوړېږي نه چاته سیم کارټونه ورکول کېږي. دا خبرې ټولې بې معنا دي او دا کوم کارټونه چې جوړېږي دا د حکومت پاکستان، د افغانستان د حکومت، یونیسیار او ویم سره هیڅ تړاو نه لري. دا چې تاسې جوړوئ دا کارت د چی لپاره دی؟ آیا پر دې باندې تا ته د اوسېدو ځای درکوي؟ آیا په دې کې تا د تګ او راتګ سفر درکول کېږي؟ زموږ تاسې د پاکستان د حکومت د خوا څخه ذمهواره ادارې چې دي هغه افغان کمیشنریټ دی چې په هره صوبه کې شتون لري، هغه د دې څه ناخبره دي. افغان کنسلګري د دې څه ناخبره دي، یونیسیار د دې څه ناخبره دي. نو لہذا تاسې په دغه خلکو په خبرو کې مه راځئ او د دې خلکو څخه ځان لرې وساتئ. دا پروسه چې ده ټوله بې معنا ده. بیا که چیرې واقع هم دا اداره کار کوي، دا کارډونه د یو دې شي دپاره ورکوي چې د دوی ممبرشپ وي یا بله وي یا بله وي، نو باید د پیسو په بدل کې ورنکړي. نو دا کار چې دی د دغه خاطر باندې شکمن دی. بیا چې کارډونه ورکول کېږي دوی باقاعده دفتر باید خلاص کړي. دا په انلاین نه وي چې په وسولیته په غلا پر یې چوک ورکړل شوي پر دې چوک ورکړل شوي. دا بې معنا دي. نو وروره تاسې د دغه شیانو څخه ځان لرې وساتئ، سبا مو دا په غاړه کښېنوځي. مننه.